او د دې خوند او مزه به تاسو ته پته لګېږي. وړه واقعه درته وایم. بعضې تاریخونو دا واقعه د اسود عنسي پورې تړلې ده، خو تاریخ کې دغه ټیک نه ده. دا د مسیلمة الکذاب واقعه ده. ځکه اسود عنسي د حضور پاک په ژوند هغه مردار شوی. یمن کې یو سړی و ابو مسلم خولاني، او په یمن کې مسیلمة الکذاب هم و. مسیلمة الکذاب ته بیا د پرچار کوي، خو هغه زور سره راغی مخې له چې څوک ده باندې ایمان نه لري او ده ته پیغمبر نه وي، هغه ختموي د مخې نه لرې کوي. ابو مسلم خولاني یاره ونیوه او ځان ته مسیلمة الکذاب پیش وی ما اورېدلي چې زما دا ټول یمن خو ما پسې ولاړ دی او ما ته نبي وایي، ما ته پیغمبر وایي، او ته ما نبي نه وی نه. ولې نه منې؟ ما یو ممي منلی دی چې د هغه نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم. نو ولې د هغه نه پس بل نسي کېدی؟ زه نه یم وی نه. قرآن اعلان کړی دی، هغه اعلان کړی دی د هغه نه پس بل نسي کېدی. بې سزا به درکړم. ساقوخه په قول دغه جادوګرو چې هلته فرعون ته یې څه ویلي وو؟ فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحیاة الدنیا. ځکه څه دی پښتانه وایي اخلاص ته اخلاص او توره دی تېره. خبره اوږده ده خو زه یې مختصر کوم. د علما نور هم تجربې فرما دي، بیانونه به کوي. اور یې بل که او غرغنډی که او دا ابو مسلم خولاني پکې ورچ. داسې اور یې بل که لکه څنګه چې نمرود اور بل کړی او حضرت ابراهیم علیه السلام یې پکې واچو. او د دنیا فرشتې راځي او ابراهیم علیه السلام ته دن پیس کوي او خپل مدد پیس کوي چې که ما نه تعاون غواړې نو زه پولی شم. یو فرشته راځي د باد او د باران طاقت درو. ما الله ته درخواست وکړ، په تا زړه خفه شو، الله وایي ده نه تپوس وکړه که مدد غواړې وکړه ورسره. نو که غواړې نو زه به اوس باران راولم او دا اور به مړ کړم، یا به سیلی طوفان راولم دا اور به اوچت کړم او د نمرودیانو په دا کورونو کې به یې ورتګ نه کړم. ما ته څه حاجت یې وایه، اما الیک فلا. تا ته زما حاجت نه. ربي اعلم بحالي، زما رب زما حال نه خبردار دی. بله فرشته بله راځي و ابراهیم علیه السلام انکار کوي. هغه کیسه اوږده ده خو خلاصه دا وه چې ابراهیم علیه السلام یې په یو طریقه باندې اور کې ور وغورځاوه. غورځولو سره فرشتو چغې جوړې کړې. الله وی مه کوئ، ما باندې بروسه ده. اور ته حکم کوي یا نار کوني بردا و سلاما علی ابراهیم. یخشه خو سلام معنا معتدل. دومره یخ هم نه چې ابراهیم علیه السلام له د یخنۍ نه تکلیف ورکړي. خیر هر څو نموده کې د مفسرینو لیکلې ده، خو هغه اور کې ابراهیم علیه السلام دغسې ناست دی، جنت نه وله جوړه راله او الله محفوظ که د نمرود د اور نه. ابو مسلم خولاني هغه منظر مخې ته پروت دی، پروا نشته. کم ذات چې دا اور پیدا کړی دی، د اور د سوځولو خاصیت هم هغه ذات پیدا کړی دی. کم ذات چې واورې له یخوالې ورکولی شي، هغه ذات اور هم یخولی شي. کم ذات چې ابراهیم علیه السلام باندې اور یخ کړی دی، په ما هم یخولی شي. او کم ذات چې دا موسمونه بدلی یخ ګرم، هغه د دې قادر دی ما باندې کولی شي. کلکه عقیده او زه د ختم نبوت په عقیده که ما اور ته غورځئ سوځئ یم ورته تیار یم. اور ته یې وغورځوه، کیسه اوږده ده، زه مختصر وایم. اور پرې الله ګلې ګلزار یې راووت. هغه ملګرو مسیلمة الکذاب ته وایي دا سړی خوشې که نور یې مه چیړه، نور یې مه چیړه. که نور یې چیړې بس د دوست دې وخت کې ته نه شې قابو په ده نه شې موندې. دې ته جلاوطن که ابو مسلم خولاني جلاوطن که اکونکی و صادر سامان یې را په اوږه که راغی مدینې منورې. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه ده. هغه خلیفه د رسول الله مبارک دی. جمعه ته راغی په مسجد نبوي کې او حضرت جمعه ته راغی مسجد نبوي کې ده ابو مسلم خولاني او یو ستن ته ودرېد نفل کوي. مسافر حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پرې راتېر شو. دا خلک پېژندل کېږي یو پنجاب نه څوک راغی مونږ یې پېژنو چې دا پنجابی. سند نه راغی مونږ یې پېژنو چې دا سندی دی. بلوچستان نه راغی د هغه هیئت لباس جامې نه پته لګي چې دا دی. هغه چې وکتل دا سړی خو هلکه یمني دی.
ورېږه دنه تپوس کومه چې په یمن کې یو سړی خو اور ته مسیلمة الکذاب غورځولی دی او اور پرې ګلې ګلزار دی چې دا خبره حقیقت دی او که ګپ دی. دی لګیا دی فول لمونځ کوي. حضرت عمر راغی رضی الله عنه او ده ته ودرېږه چې ده سلام وګرځو. نو او عمر خو پېژني نه، هلکه د یمن یې وی یو یو تپوس ته نه کو. وی اورېدلي دي کې مسیلمة الکذاب ظالم یو مسلمان د ختم نبوت عاشق، د ختم نبوت عاشق اور ته غورځولی او هغه باندې اور ګلې ګلزار شوی دی. دا خبر حقیقت دی؟ هغه وی حقیقت. حضرت عمر رضی الله عنه ورته فرمایي وی تا په خپل هغه سړي لیدلی دی؟ ویې که تا په خپل سړي لیدلی دی؟ وی یو د رښتیا وی تا لیدلی دی؟ وی مخې ته دې ولاړ دی که نه؟ تاسې ګورئ. وی تی وی یو ځل تی ورته غورځولی او زه جلا وطن کم والم تیل اور نه سوځولی بلکل نه. مسله څه وه د ختم نبوت؟ حضرت عمر د مټې ونیوې راځه د رسول الله مبارک خلیفه له دې بودم. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه له هغه له یې بوته. وی ابوبکر یو سړی درته نه ښیي دا اورې ای عاشقانو د ختم نبوت، ای د پېښور مسلمانانو، ای د یوسی 26 پتنګانو د رسول الله مبارک په دې ښکله عقیده باندې मर मिटने तक तैयार रहने वालों, ये सुनो ये बात. दौर है मेरी बूत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ना हजरत उमर वतोई अबू बकर यो सलीदत नखिब सुख सली अगर सलीदत खिब कि द रसूलुल्लाह मुबारक द ختم नबूवत په عقیده کې د رسول الله مبارک په امت کې هغه د حضرت ابراهیم یاد تازه کړی دی. دا هغه سړی دی، دا هغه هلک دی چې اور ته غورځولی شوی دی د ختم نبوت د عقیدې د وجې اور ګل گلزار دی. سن لو میرے بھائیو یہ بات، ابھی سن لو. پتہ چل گیا کہ ختم نبوت کے پروانے کو رب العالمین نے ان پر آگ گل گلزار بنایا. تو انشاءاللہ ختم نبوت کے جتنی بھی پتنگان ہیں پروانے ہیں وہ عاشقان ہیں. انشاءاللہ ان عاشقان کو جہنم کی آگ کسی بھی طور پر ٹچ بھی نہیں کرے گی انشاءاللہ. کب کہو انشاءاللہ؟ ان کی آواز سے کہو انشاءاللہ، خوشی سے کہو انشاءاللہ، اسی عقیدے پر خوش ہو کر کہو انشاءاللہ. نو د مارونو د خدای حمد به ادا کوو په دې چې زمونږ دا عقیده ده. دا څه د عمل اوس یو سړی دی هغه وایي لکه منځه کې لاس پورته کوه پورته کوه. د اختلافات شته. زمونږ مسلک د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خدا دې جل فولیدین باندې کې خو په دې څوک یو بل ته کافر نه وایي. د وزرونه دې څه خبره نشته. یو سړی امین بالجهر وایي په زوره په مازده کې یو یرو وایي. نو د اختلافات شته په دې څوک یو بل ته کافر نه وایي. یو جومات یو بل سره وایي یو بل وروڼه دي، لیکن ختم نبوت ته تعلق د عمل سره نه دی، چا سره د عقیدې سره. دې کې چې ویښته برابر لږ غوندې فرق راغی خبره دې لړه دوړه کړه، ختم شو، ایمان ختم شو. انشاءالله موږ به د ایمان رسول الله مبارک حوض کوثر لوړو که خیر انشاءالله. پاتې شو مرزا غلام احمد مړه پرېږده وسړیه. خو انګریزانو یو سړی راوستم په قسمت یې لیونی رسېدلی. هلکه چې ته هوښیار سړی قابل او پوه خو وګورئ نو په قسمت یې داسې شی رسېدلی و چې هغه کله د خدایۍ دعوه کوي، کله د نبوت دعوه کوي، کله وی بیلي او کله بروزي او کله وی عیسی مسیح او کله څه ګډې وډې شروع کړې وې سړیا. او خدای دومره ذلیله که دومره ذلیله پیغمبر خو د خدای په نظر وی معزز اگر مرزا غلام ہوتا خدا کا نبی تو ټټي میں هرگز نه مرتا کوي. سړی نه چې په غولو د پاسه سوځي
د پیغمبري سړیه. خو دا ده چې زموږ هغه زمانه کې پاکستان او هندوستان یو مګو، یہاں سب کچھ چل رہا ہے. دلته که نن چا د پیغمبرۍ دعوه کړه امت ورته تیار ناست دی، او که نن د خدایۍ دعوه چا وکړله نو مخلوق ورته تیار ناست دی. ما بل ورځ هم یو ځای کې و دا هر ځای ویم دا واورئ، هلته کې کابل کې امیر عبدالرحمن بادشاه هغه ته خط ولېږه، د حضور پاک پېښې یې کولې. نبي علیه السلام خطونه لېږل بادشاهانو ته، د خط ولېږه امیر عبدالرحمن ته، او په هغې کې لیکلي چې زه پیغمبر یم په ما ایمان راوړه. هغه ورته د خط په شا ولیکل اینجا بیا، په پارسی کې معنا ده چې دلته راشه. خط چې ول څنګه راورسېده نو دغه خپل خلک راوغوښتل، ویې څوک هم چا ویې صاحب ځو د کابل دا یو باچا د باندې ایمان راوړ، ټول کابل زموږ خپل دی. خو چې هغه کوم هوښیار و هغې ویې پام کوه ګورې اینجا بیا دلته راشه، که ورلې ګورې اینجا دنه جوړی. هغه نه چا تپوس وکړو تا ورته څه وې؟ تا خو اینجا بیا دلته راشه. وایي که خدای زما بوټو له راوستې وي که نه نو ما به ترې نشان عبرت جوړ کړی، بیا به تر قیامته پورې چا په خولې د پیغمبرۍ ټکې نه ویلي چې د پیغمبري. ما وی ته چیر چاو کې او کابلیانو سره ښکرې جنګې. هغې خو د 52 ملکونه وځغلول، هر چا سره ټرت خو کابلي سره نه ټرت. 52 ملکونه یې وځغلول او چې کله تل د جس پرو پورې نښتي او موږ له یو ګنټه ټیم راوي 15 منټه ټیم هم نشته. نو د افغانیان خو زموږ دوستان شاګردان پکې ډېر دي. ما ته وایي ګوره که نه تاسو کې ګوره په دې هندوستان پاکستان کې خلک تېر شوي دي او د پیغمبرۍ دعوې کړي دي. زمونږ کابل کې خو دی راشي هغلې کې نه تاسو کې م یو تېر شوی، کابل کې م یو تېر شوی، هغه به وی لا اله الا الله احمد نور کابلی رسول الله. خو چې دی وایي کابلیانو ونیوه او داسې سرګونډی کړه چې د وجود د نوکانو او د ډوپه ډوپه ته یې ونه لګېده. دې زمانه کې دا خلک راوتي دي. رسول الله مبارک پیشنګویي کړې ده. بني اسرائیلو کې 2 یا ډلې وې او زما په امت کې به 3 او یا ډلې پیدا کېږي. یوه ډله به جنت ته ځي، 2 یا به دوزخ ته ځي. چې کومه ډله جنت ته ځي اسوک دي ما انا علیه و اصحابي، دا به هغه ډلې کې زما او زما د ملګرو تابعداري، زما د سنتو او زما د صحابه او د طرز عمل او د هغې د طریقو تابعداري، دا به جنت ته ځي. نو الله دې مونږ د اهل السنت والجماعت صحیح عقیدې سره ژوند د عمر نصیب. هغه 2 یا ډلې علما په 6 تقسیم کړي دي. په اول کې معتزله، خوارج، روافض، مشبهه، جبریه، قدریه. دا 6 ډلې مخکې تېرې شوې او دا 6 ډلې بیا یوه ډله په مختلفو ډلو تقسیم شوې ده. اوس زمانونو دغه ډلې نشته په دغه نومونو باندې، خو عقیدې شته. دا هغې ډلو چې کوم عقایدو لکه د معتزله یو عقیده دا وه چې د قبر عذاب نشته. نو اوس هم داسې بعضې خلک شته چې د قبر عذاب نه مني. نو هغه نسته په بل نوم راوتې ده، خو نظریه هغه ده. داسې ده که نه؟ د معتزله بله نظریه دا وه چې دم درود نشته، چې سړی په چا دم اچوي. دا د هغې نظریه او سوچ و. اوس هم د هغه ډله نشته په دغه نوم، خو داسې خلک په دې مخ د ځمکه شته چې هغې د دم نه منکر دي. شته که نشته؟ نوم هغه نه استعمالوي، بل نوم استعمالوي، وایي دم نشته او دم ته پکې څه ضرورت دی. او دا څیزونه د رسول الله مبارک نه په ډېر لوی شهرت سره ثابت دي. حضور پاک مبارک په خپله په ځان دمونه اچولي دي او حضرت جبریل علیه السلام به پې دم اچو. بسم الله یرقیک من کل داء یؤذیک الله یشفیک. وایي تا د خدای په نوم دمو. جبریل علیه السلام ودو او دا هغه بیماری نه دموم چې تا ته تکلیف درکوي او الله به شفا درکوي. او حضور پاک مبارک به خپل بچي د مول حضرت حسن او حسین اعوذکما بکلمات الله التامات من غضبه و عقابه و شر عباده و من همزات الشیاطین و یحضرون
ای بچی پیدا قدم دی چې ابراهیم علیه السلام به خپل بچی اسماعیل او اسحاق علیهم السلام دمول او زه پې تاسو دم. داسې ډېر دلایل دي. بخاري شریف کې کتاب الطب والرقاء او دارنګې په نورو کتابونو کې مستقل بابونه لري. نو معتزله دا عقیده ده چې دم نشته، اوس هم هغه ډله نشته خو نظریه شته که نشته. بله عقیده سوا وی لک اولیاء او کرامت نشته. دا د دې عقیده وه. اوس هم ډېر خلک داسې دي چې د اولیاء او د کرامت نه منکر دي. کرامت د اولیاء څه شی دی؟ د یو نیک انسان نه چې داسې یو کار صادر شي چې هغه د ظاهر عقل نه خلاف وي، عقل یې نه مني، عادت نه خلاف وي، عام عادت کې هغه نه کېږي. دا ثابت امور دي، د صحابو نه ثابت دي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په منبر باندې ناست دی په مدینه شریفه کې، او د میاشتې په مزل لښکر یې لېږلی دی لږ. په دې منبر تقریر کوي، ناګهانه د خولې نه یو ټکی وخت، یا ساریتو الجبل الجبل، ای ساریه دې غر نه یره وکړه، ګورې غر ته متوجه شه. تقریر دوران کې دا چیغه وواله، بعضې خلک یې ناست و، هغې وي حضرت عمر بوډا شوی دی. ساریه خو د میاشتې په مزل لرې دی، د فوج قومندان دی، جرنیل دی، حکم دی چې دوی ورته آواز کوي. چا وی نه دی خبره کې څه وزن شته. تقریر یې خلاص کړ، وی حضرت تاسو دې تقریر کې یو آواز وکړه، وی ساریه راته الله راښکاره د میاشتو په مزل نه دشمن سره په جنگ دی، ما ته منظر الله دلته په مدینه شریفه کې راښکاره کړه. وی دې دشمن پسې دې شکست یې ورکړه، د غر نه پې بله دسته ورله دې باندې حمله کوله، ما وله اواز ورکړه چې دې غر ته متوجه شه. وی هغې ته متوجه شو، الله فتح ورکړه. هغه ساریه چې څه موده پس راغی په مدینه شریفه کې د چا تپوس وکړه، یاره په پلان کې روسته واقعه پېښه وه، و یو مونږ خو خدای د لوی مصیبته بچ کړو، مونږ دشمن پسې و، دشمن مخکې مونږ ورپسې، په دې کې مې یو اواز واورېد، یا ساریتو الجبل الجبل، ساریه غر ته متوجه شه، غر نه یره وکړه. وی ما وی والله انه لصوت عمر، زما د قسم کې دا د عمر اول. وی غر ته مې توجه وکړه، دشمن نه مې شکست ورکړ. دا د حضرت عمر کرامت. دریای نیل براته دریای نیل، او د هغې خلکو دا نظریه وه، یو جینۍ به یې ناوې کړه، ښکلې جینۍ به یې وکتله، هغې ته به یې خشته کالي واچول او جامې، او یې وروغورځوله دریاب به ښکته شو. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې هغه دریای نیل لوچت. خلکو هغه خپل رسم کو، جینۍ راواغېسته، میله جوړه شو، جینۍ جاغي. ګورنر د مسلمانانو وی دا څه چل دی؟ وی دا صاحب دریاب کال په کال راخیږي، او چې کله راوخیږي نو دا نه غورځېږي. نو موږ دقسې خشته جینۍ وګورو، خشته جامې او ښکلې شکل، او هغه دې دریاب ته وغورځو. موږ وی د یو کس به مړ شي، خو دا نو ټوله دنیا به بچ شي چې ور ویې غورځو دریاب ته شي. وی پام کوئ، ګورئ داسې ونه کې ظلم ونه کې جینۍ سره. حضرت عمر ته سوال جواب وکړه رضی الله عنه ته مدینې شریفې ته، هغه ولې یو پرچه ولیکله، ولې یې راوغورځوئ، دا دې دریاب ته وغورځوه. پرچه کې یې لیکلي و دریاب سره خبرې کوي، دریاب سره چې څوک خبرې کوي خلک ورته وروغوي که لیونۍ به ورته وایي. دې زمانه کې ناپوهه خلک وایي دا لیونۍ دی. حضرت عمر رضی الله عنه دریاب ته خط لیکي، وایي ای دریابه، زه د الله د رسول خلیفه یم، او تم د الله په حکم چلیږي، نو که په خپله خوښه چلیږي چې څه دې خوښه یې کوه، او که د الله په حکم چلیږي، زه د الله د رسول خلیفه یم، خط مې درولېږه، دا در غورځوم، فوراً ښکته کېږه. خط یې چې سینګ وروغورځو، دریاب لاندې لاړ، تر ننه پورې د نیل دریاب بار نه لوټېد شوی. دا د حضرت عمر کرامت او برکت. هلکه ته به وایې دا خو لوی خلک وو، دا وړو راته وښایه. نو په صحابو کې واړه موږ ته ښکاري ټول لوی خلک دي، عظیم الشان مرتبې فرق لري. حضرت سعد ابن ابي وقاص یې ولېږه،
وی لاړ شه او په ایران حمله وکړه. د کسرا تخت فتح لوی لښکر یې واغېست چې لاړ په ایران باندې حمله کوي. په کسرا هغه هوښیار و، هغه کښتۍ یې پورې غاړه بوتلې وه، ونو پورې تړلې وې. پولشتنه چې دوی رالل، پولشتنه او کښتۍ د کرۍ چې څومره وې او یا د علاقې هغه پورې غاړه تړلې دي، دا حق دقسې ودرېدل چې خدای اوس رکوټې دریاب نه دی چې پکې ورګډ شو سمندر دریاب، دا به څه کوه. او هغې ورته پورې غاړه ناستې او تماشې ورته کوي. وایي دی که نه چې راځئ. حضرت سعد ابن ابي وقاص لښکر ته وایي د مسلمانانو، وی داسې کار دې ورپورې وځو. وایي په څه؟ وایي ما ته ګورئ داسې ورپورې وځو. وایي لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، الله وایي چې ځان په خپل لاس هلاکت ته مه غورځوئ. په دریاب داسې ورتل خو هلاکت ته غورځېدل دي. وایي زه ګوره مخکې کېږم، زما یقین دی چې موږ ځان هلاکت ته نه غورځو. زه پوهېږم تاسو که زه ډوب کړم مه راځئ، او که زه پورې وتم راځئ. وایي ای دریابه ته د الله په حکم چلېږي، او زه د الله د رسول د خلیفه جرنیل او قومندان یم، او د الله د کلمې د اعلا دپاره روان یم. نو زه په دې دریاب ورځم ستا د کلمې د اعلا دپاره پروردګاره. دریاب ستا په حکم چلېږي، ما ته دا دریاب کلک که چې زه پرې پورې وځم. اصل یې پونده ورکړه، په دریاب یې ورغورځه. اس سره د ټول لښکره پورې غاړه پورې وتل، د اس خپام په اوبو لمده نه شو. داسې عقیدې وې د خلکو. اوس هم داسې خلک شته. څوک وایي نه د جمدو منو د مړو نه منو، دا وایي غلطه د مړو نه منو. هلکه کرامت خو عزت دی. کرامت څه ته وایي؟ عزت شرافت ته وایي. نو الله جمدو له عزت ورکوي، مړو نه به نه ورکوي؟ وایه که جمدو نه به هم ورکوي، مړو نه به ورکوي. او دا زمونږ عقیده ده چې الله په دې قادر دی چې دا خارق للعادت کار د جمدو نه واخلي او یې د مړو نه واخلي. او حضرت امام بخاري رحمت الله علیه یو واقع نقل کړې ده په بخاري جلد ثاني کتاب المغازي کې. لس کسان حضور پاک لېږلي وو مکې ته، لس کسان. څه مقصد دپاره؟ دا لس کسان چې ولېږل، یو حضرت خبیب رضی الله عنه دی، او سی ملګري حضرت زید، حضرت خبیب دی ولېږل. د مکې کافرانو ورسره څه دوکه داکه وکړه او دا لس واله خواران 7 کسه یې شهیدان کړل، 8 کسان، او 2 کسان یې جمدي ونیول، ګرفتار یې کړل. دا چې کوم یې مشر دی حضرت زید، ده د الله نه سوال وکړ. علامه عیني لیکلي دي ښه، وی خدایه مونږ سره خو دې خلکو دوکه وکړه، په دوکه یې راوستو. یا الله اخبر عنا رسولکه، خدایه زمونږ نه خپل پیغمبر خبر کړه. حضور پاک په مدینه شریفه کې ناست دی او ډېر زیات پریشانه شو، سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې. صحابه حضرت ولې؟ وی زما غلسو ملګرو سره دوکه وشو، 8 کسان پکې شهیدان شو. کافرانو دا چل وکړه چې دا کوم یې مشر دی، ده پسې کسان دله ولېږله چې سر ترې پرې کړي او سر یې راوړی. ده د الله نه سوال وکړه، وی یا الله زه خبر شوی چې کافر به زما نه سر پرې کوي که زه مړ شو، او دې کې به شراب دا قسمونه کافرو د مکې کړي دي، خو خدای زما په دا سر کې ستا قرآن پروت دی. نو چې کوم سر کې ستا قرآن پروت وي هغې کې کافر مرداران شراب څکي، خدای زما او ستا د قرآن لویه بېعزتي. الله زما له دې سر حفاظت وکړو. دوی راتلل سر یې ترې پرې کاوه، الله ډمبر یې راوستې. دا ډمبر یې پېژنې که دا غټې مچ، دا په دې مړو تاوېدې تاوېدې تاوېدې، دوی نږدې نه شو راتلې. بیا یې ته داسې به وکړو چې د شپې به راشو نو سر به ترې پرې کړو. ماښام نه باران شروع شو، د شپې داسې سیلاب راغی چې د هغه 8 واړه لاشونه یې داسې یوړل چې تر ننه پورې پته مو نه لګېده. خدای سر ماخوذ کړ. حضرت خبیب رضی الله عنه چې کله پانسي کا، دې غریب یې پانسي کا،
صلیب باندې وخیجه او په غش او په نیزو یې ووهه. جناب نبی علیه السلام مبارک دی وې ځان دو دغسې انورونو ته او دې لپاره چې مارغان یې دا غوښې وتښتې. حضور پاک مبارک د مدینې نه ورپسې کسان ولېږل، وی تاسو لاړ شئ د خبیب دا وجود لانکي ځای کې تړلی شوی دی او راپرېنځئ رویله. وجود یې نو څښا شوی، حالانکې د مکې نور چې دومره تاو بیا 2 ګنټې په زخمي وجود ولګي څه مو خیال دی بوی مکۍ کې به نه کوي. وجود سالم د مدینې نه چې ډله راځي څومره ورځې کې رارس چې رالل حضور پاک دا صحابه وایي چې مونږ څنګه رالو وی مونږ دې سپړه ده وی څوکیداران ولاړ دي مونږ ته بق بق ګورې مونږ نه یې وی د ده وجود هم راپرانسته او په هغه خپل څاروي م ځان سره کېښم او اصلا پونده ورکړه چې مدینې ته حضرت خبیب شهید لا شي اوس. وی چې سار شو د مکې خلک رالل څوکیدارانو ته وی چې مړه څه شو وی کتل وخت څه شو هلکه د استومان ښکاري دا چاته تولی دی په سترګو ړانده یې چې در نه وړه وی مونږ نه یو پېژنو. ورپسې صحابه وی زمونږ اس خو درونو لکه مونږ سره خو پې مړی شهید پروت دی نو اس تیزه منډه نه شو والی وی مونږ وی چې دا کافر اوس را رسېږي راپسې مونږ به مړه کړي او دا شهید به م رانه والي نو یې دې مو غورځو لاندې دا شهید حضرت خبیب او مونږ تښتې وستې او تښتېدو وی چې څنګه هم دې وغورځو وی ځمکه وشلېده او دې پکې دننه شو. بلیع الارض ورته وایي کافر رالل وی دلته یې وغورځو څه شو جامع بار ښکارېدې لږ لږ پلونه خدای د هغې کافرو نه محفوظ کړه. الله وله خپله د قبر او د کفن د دفن انتظام دا د حضرت خبیب کرامت. نو داسې ډلې چې هغې کرامت نه مني اوس هغه ډله په دغه نوم نشته عقیدې شته. یو ډله پکې داسې هم ده چې د هغې نه هم تېستلي وي ولې هغې به احادیث منل بعضې به یې نه منل بعضې دا چې معجزو کې کوم احادیث د هغې نه به انکار کوه وی معجزې نشته د حضور پاک سفارش نشته د معتزله او دا هم عقیده وه سفارش نشته قول صراط نشته تله د میزان نشته دا د هغې سپېرو عقیدې دا عقیده پکې د ډېرو کمو خلکو وه چې د حضور پاک احادیث دا حجت نه وي د معجزاتو نه او د اخبار احاد و بعضو نه به انکار کو لیکن دې زمانه کې داسې ډله راووته چې وی احادیث نه منو ځان ته وایي مسلمانان. کوم انسان چې د حضور پاک د احادیثو نه انکار کوي که ځان ته مسلمان هم وایي مسلمان نه دی کافر دی قرآن منم وایي حدیث نه منم ما وی لکه ته خو قرآن هم نه منې نه قرآن منم حدیث نه منم ما وی ښه ده قرآن تا ته چا ویلي دي چې د خدای کتاب دی ته منې دا درته چا ویلي دي تا خدای سره خبرې کړي دي جبریل علیه السلام درته ویلي دي وی نه مې دا درته چا ووی وی دا رسول الله مبارک وی نو مې خو چې درته وی دا حدیث شو کړ داسې ده که نه حضور پاک وی دا د الله کتاب حدیث خو د حضور پاک خبره ویاناته وی یو بله غله هغې نه پکې تیزه راووته هغې نه تیزه رله راووته دا حد هغې نو کلاس کړی معتزله هغوی منه وی قرآن ته پکې ساجد انسان نوی خدای عقل ورکړی دی که عقل شته د قرآن څه ضرورت د مارونو په دې ځان پوه کړي وی عقلي خبرې کوي نو زه راته عقلي جواب کوم د انسان په وجود کې سترګې ستاسو سترګو کې دننه رڼا شته څیزونه پې وینئ او د بشیرجان سترګو کې دننه رڼا نشته دې شینې خدای دې ادم دا رڼا نصیب کړي که نه جنت کې خدای نصیب کړي جنت کې ولده رڼا به وي ښځې به وي بلا شی د هغه ښځو ته چې ګوري سترګې به یې نیسم نو سترګو کې دننه رڼا درونو او بهر هم رڼا ده که د سترګو دننه رڼا ني نو دې د انسان د خپل وجود نه پیدا غشتې شي جواب راکړي دا نقشې نه دا نظارې نه دا اسمان او ځمکه نه ما د یو حافظ نه تپوس وکړه د قرآن شریف حافظ او په سترګو ړوند و مې ستا په اړه څه ارمان دی وی هېڅ ارمان نشته خدای راله قرآن راکړی ما یې نه څه ارمان خو به دې وي یاره یو ارمان مې په اړه کې دی چې دا سور رنګ څه ته او یو سپین څه ته غټ او راکوټې په لاس معلومیږي نرم او کلک لیکن رنګونه معلومیږي چې دا سور به څنګه شین به څنګه سپین به څنګه بشیر جان وي زما په اړه دا ارمان نشته دی وایي یو ارمان مې په زړه دی هغه دې خدای نصیب ښځه غواړي ما ورله دوا کړې دی وي تا ما له دوا نه ده کړې مې ما درله دوا کړې ده خو ما پکې قیودات یې غولي
چې تاله خدای ښځه درکړي خو شحیمه لحیمه سمینه چې ستا په شان ښه مضبوطه درنه پهلوانه چې کم شي په قیود و مقید شي کم شي. خدای دې بشیر جان له ډېر ښکلی اواز زما دې ډېر خوښ دی. ښکلی اواز خدای ورکړی دی او بیا د حضور پاک ښکلي صفتونه کوي. الله دې ولې دې اجر په دواړه جهان ورکړي. مونږ خوش طبیعتي هغه چا سره کوو چې څوک هم خوښ. د زمانو که دننه نظر نی او بار رڼا وي دې فایده اخیستلی شي جواب راکړي. او که بهر دننه نظر وي روغي او بهر رڼا نی نه بجلي وي او نه لمر او نه سپومې ډېره سترګو نه فایده اخیستی شي. تیاره ده او ښه مخ ورته ګوري دې به څه وویني. یا بهر رڼا شته خو دې غوندې بیا نه دواړه رڼاګانې یو ځای شوې د سترګو دننه او د بهر رڼا نو دې به د الله د دې نظاراتو د نقشو نه فایده واخلي. دغه رنګیرونو د انسان د بدن دپاره د روح دپاره او د وجود دپاره دوه نورې رڼاګانې دي. عقل دننه رڼا ده او قرآن شریف او وحی د بهر رڼا ده. که چېرته یو سړي سره عقل شته او قرآن والا بهرنۍ رڼا نشته نو داسې دي لکه سړی په سترګو روغ دی خو بهر رڼا نشته. او که یو سړي سره وحی شته او د بهر رڼا هم شته او عقل نشته لیونی دی بیا دې فایده اخیستی شي چې دواړه رڼاګانې یو ځای شي. دننه عقل او د بار نه د وحی رڼا د قرآن رڼا هله به دې د کائناتو نه پیدا کړو. هله به دې الله ته نږدې کېږي او تقرب به حاصلی. جون مونږ هم تېروو امریکایان او برطانیې والا هم تېروي. هغوی هم عقل شته او زمونږ هم شته. هغوی سره د وحی رڼا نشته مونږ سره شته. داسې ده که نه ده؟ نو څه فرق دی؟ هغوی د خور او د لور او د مور منځ کې تمیز نشي کولی او مونږ یې کوو که نه کوو. ستا ښځه ستا خپله ښځه ده الحمدلله. د مسلمان ښځې د مسلمان ښځې دي. ستا پې پوره یقین دي د کوره بار ووتې چې کور ته واپس دی په ښځه به دې پوره یقین دي چې دا زما ده او که نه وای. او هغوی په کور کې دننه ناست او ښځه پردی وي. سړی راشي لاس مې واچوي دې دا نشي ویلی چې مزه کوئ چې دې سړي سره ولې لاړې دا څوک دې وي دا مې دوست دی. ګرل فرینډ او بوای فرینډ هلک دوست او جینۍ دوسته دا د هغوی قانون دی ګل. قانون دی بلکل. او که بالفرض تا ووایي چې ولې هغه فورا ټلیفونو کې ترې بلې درې اتونه به ووایي پولیس به تا پسې راشي زما ازادي سلب کوي. جیل کې به دې پولیس اچوي دا ته آزاد ګرځې او دوستان ځان له نیسې دا ولې منع کوې؟ دې له هم ازادي ده دا به هم دوستانو سره ګرځي. نو یو شاګرد دی دوست مې دی هغه تللی و لندن ته ما دې تپوسونه کول وایي دقه چل بلکل صاحب دا چې چا وي دا ټیک درته ویلی خور باندې څوک لاس نشي ښودی چې بار به نه ده. ستا مخکې به ستا خور سړي سره روانوي که دې ورته ووایي او رپوټ یې وکړه جیل ته به ځې. ښځه مور به دې مخکې پردو سړو سره رواني او که دې منې کړل چې مور یې داسې کوې ښځې داسې کوې او رپوټ یې در باندې وکړه جیل کې به پروت دی. اکثر زمونږ دا بعضې مسلمانان سادهګان هلته دي نو بعضې فکر بعضې مسلمانان ته ښې پردې هم کوي او بعضې بې پردګۍ کوي. وایي مونږ به دا خلک د دې نه معلومول چې جومات یې به یو ډلې ته پریشانه ناست سړی به جومات کې پریشانه ناست و هلکه څه غم ورته پېښ دی ملګري څه چل دی یاره ښځې را باندې رپورټ کړی. ولې؟ نو سړي سره د ما مخکې ووته مې ولې پولیس ته لاړه رپورټ یې وکړه بل ورځ مې پیشي د شپه معاش یې وکړه کال به مې تېری بل ورځ به بل سړی داسې ګوټ ته ناست و هلکه ده ته هم څه لانجه پېښه چې ور به هلکه څه چل دی یار خور رپورټ کړی مور رپورټ کړی ما ورته وي سړي سره ولې دی بل ورځ چې کتل د جومات چې زمونږ امام صاحب داسې ډرې دیوال ته والی هلکه ده ته هم جوړ څه پېښه مونځ مو کولو مولانا صاحب څه مسله شته یا لوی غم کې گرفتار ولې ښځه مې تلې ده چا سره راشي خو بیا ځي ما یې داسې کې رپورټ یې را باندې کړی د قرآن رڼا باندې عمل نشته. د خنزیرانو غوښې خوري سپي خوري ماران خوري غیرت نشته حیا نشته او زمونږ مسلمانانو کې شته که نشته جواب راکړي.
دا ولې د قرآن رڼا او عقل دواړه یو ځای شو. یوازې عقل چې وي بیزوګان به م خورې، شادوګان به م خورې، سپي به م خورې، او دارنګې پیشوګان به م خورې، او د ښځې د لور فرق به دې منې، د ښځې د خور فرق به دې منې، ځکه دا حلال حرام خو تا د قرآن ښایي، رسول الله مبارک یې درته ښایي. خنزیران به م خورې، بربند به م ګرځې، ښځه به دې م بربنده ګرځي، خور به دې م بربنده ګرځي. د قرآن رڼا نشته، نو ضرورت د قرآن شته اوس که نشته؟ ښه، دویمه خبره د مارو د قرآن شریف متعلق درته اوس کوم، دا خو د ضرورت شو. د قرآن شریف یو څو حقه دي په مونږ ګورې. لومبي حق د قرآن شریف په قرآن شریف ایمان دی. بالله و ملائکته و کتبه. نه، ایمان څه ته وایي؟ ایمان دې ته وایي چې خدای پاک سنګ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر را لېږلی او د ټولو کمالاتو انتها پې کړی او ټول ښایسته ښکلي صفتونه یې پکې راجمع کړي. لا یمکن الثناء کما کان حق بعد از خدا بزرگ توی قصه مقتصه. د الله نه لاندې د مخلوق نه پورته درجه لري. داسې ده که نه؟ نو د ټولو کمالات او د ښکلو صفاتو جامع شخصیت الله راولېږو او د ټولو پیغمبرانو خاتمه پې وکړه چې ده نه پس به په دې صفاتو بل څوک نه راځي. که څوک وایي چې د قرآن نه پس به بل آسماني کتاب راځي، کافر. که څوک وایي چې د پیغمبر علیه السلام نه پس به بل پیغمبر راځي، دا هم کافر. که څوک وایي چې حضور پاک په خپلو صفاتو کې کامل نه دی، بل څوک ورسره برابر دی یا اوچت دی، دا کافر. که څوک وایي چې قرآن شریف هم په خپلو صفاتو برابر نه دی، بل کتاب ورسره مساوي دی یا ترې کور ته دی، دا مسلمان نه دی. که څوک وایي چې د پیغمبر علیه السلام نه زیات د هدایت بل شخصیت هم شته، د هغه نه پس دا کافر. که څوک وایي چې د قرآن نه علاوه بل څیز هم د هدایت کتاب شته، دا هم کافر دی، مسلمان نه. دا زمونږ یو حق د قرآن شریف او دا زمونږ د ټولو شته، د ماشومانو، ښځو، لیو، نرو، ټولو وایي الحمدلله. دویم حق یې څه دی؟ تلاوت، چې مونږ یې تلاوت کوو. تلاوت د قرآن شریف ډېر لوی اجر او ثواب لري او حضور پاک فرمایي من قرأ حرفا من کتاب الله، چا کې د قرآن شریف یو حرف ولس، یو نیکي به الله ورکړي او دا یو په لس ده. په څو ده؟ یو په لس. او بیا فرمایي دا نه ویم چې الف لام میم یو حرف دی، الف ځان له، لام ځان له، میم ځان له، درې حرفه شو، نو 10 نیکۍ. ښه، نو یو بله ډله پیدا ده. لوی مصیبت دی دا، اغیارو پیسې او دولت دی او مسلمانانو کې تفریطې پیدا کړي دي. خدای د ټولو مسلمانانو په صحیح عقیدت اتفاق نصیب. زه ډېر خفه شم د مسلمانانو اختلافاتو ته چې ګورم. زه ای ظالمانو، ورشئ وګورئ په افغانستان کې 52 ملکونه د مختلفو نظریو د مسلمان خلاف یو دي. د یهودو ځان له عقیده ده، د عیسایانو ځان له، جاپان والا جدا، روسیان جدا، عیسایان او چینیان جدا، لندن والا جدا، او ټول جدا نظریو والا د مسلمان خلاف یو دي، که نه دي نیټو والا. او زمونږ خدای یو، قرآن یو، دین او شریعت یو، او زمونږ مختلفې ډلې د امت سیر اعظم متفرق، څوک یو ته کافر، بل ته کافر، یو ته مشرک، بل ته مشرک. دا ولې؟ خلک مختلف دینونه لري. روسیان او چینیان خدای نه، جاپانیان ګوتم بت سجدې کوي، عیسایان او پیرنګیان عیسی علیه السلام ته خدای وایي، هندوان بوتانو ته خدایان، او د مسلمان خلاف ټول یو دي او موږ مختلفې ډلې جوړې کړي دي. خدای له به زه جواب ورکوو. الله واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. خدای دې مسلمانان یو کړي. نو زما روح یو ډله بله پیدا ده، هغې وي د قرآن شریف با تلاوت ثواب ته خو چې په معنی پوهېږي. ما وی دا خو صرف مولیان دې پکې داخل کړل، باقي دې ټول برباد کړل. دا عوام غریبانان چې وایي الحمدلله رب العالمین، نو دې خو په معنا نه پوهېږي، نو ثواب نه محروم شو.
نه کنه وي چې په معنا نه پوهېږي ثواب د کمې هغه هسې حرفونه دې ووایې ما وی ګوره حضور پاک فرمای د طالبانو ته اکثر ویم حضور پاک مثال ورکړي لا اقول یو حرف لس نه کې پک شو لا اقول الف لام میم حرفون وی دا نه یم چې الف لام میم یو حرف چې درې حرفونه دي نو دېرش نه کې شوې نو حضور پاک په مثال د ثواب کې داسې لفظ یادوي الف لام میم چې مولیان یې په معنا نه پوهېږي داسې ده که نه ده عوام غصه کې مولیان هم نه پوهېږي الله و رسول په معنا پوهېږي الله و رسول هېچا ته نور د الف لام میم معنا نه ده معلومه دا خو ځواني معنی کوي دوی نو حضور پاک بل څه کې ولې نه ذکر کوو چې الف لام میم یې ذکر کوو ګوره د حضور پاک له خدای ډېر لویه پوهه ورکړې دا کوئی منلې شوې خبره جامع د کمالات قسم په خدای زه حیران شم پرون دلته کې په دې حاجیه کې اولو اجتماع و د علما فقهي کانفرنس زما پکې بیان ما یو ټکي کې د حضور پاک په زرګونو مسلې او د امام شافعي رحمت الله علیه یو مثال مې ورته ذکر کړ امام شافعي صاحب یو رکوع دی یا حدیث دی یا ابا عمر ما فعل النغیر د هغې نه په شلګونو مسلې ایستې هم یې ورته بیان کړې دلته کې وخت نه عام پرې پوهېږي نه نو نه ذکر نو حضور پاک په یو ټکي کې الاسلامي وی دا نه ویم چې الف لام میم یو حرف د درې دي نو دېرش نه کې شوې او په معنی مولیان هم نه پوهېږي معلومیږي دا داسې ټکې راوړه چې په معنا څوک نه پوهېږي چې که په معنا پوهېږي که نه پوهېږي الله به پې اجر درکړي ښه جناب مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله په البوادر والنوادر کې یو ټکي دی کړی دی چا دې تپوس کړی دی چې باید سړی الله الله کوي یا لا اله الا الله وي او توجه یې نه صوفیان پکې ناست دي صوفیانو خبره الله الله کوي او توجه یې نه څوک چې هم ګوټ کوي او الله وایي تسبیح مړی او څوک د دنیا خبرې هم کوي هلته الله الله وایي توجه نه برابر الله الله وایي وایي په دې ثواب میلاویږي که نه هغه لیکي وي او وی ولې وی که توجه یې وخت ډېر اجر شو که توجه نشته نو د شونډو د ژبې او د مخارجو د لقېدو اجر پوه شو که نه داسې ده که نه او زه به یو مثال درکړم که یو سړي د خولې نه چاته کنځل وخېږي او د ده توجه نی برابر او ورپسې کوتک رالي که نه هلکه د ما خو توجه نه وه برابر ما خو ورته سوچ نو ودرېږه چې وي زه درته زوړ کندهار ته دې ورسوم په دا مازدیګر دې ووایم چې تا توجه زه دې غر کړم خبرې واده وکړم چې ته زما توجه نه وه یو کم سلم کرت یې چې ولید وی که په سلم کرت مړي دي او تپوس به دې کوم فسلم کرت چې ملاقات شو بیا الله هغه شی راته وښایه چې تا ته مې بنده ډېر در نږدې کېږي بې زما په کلام په قرآن شریف بفهم او بغیر فهم که څوک یې وایي پرې پوهېږي که نه پوهېږي وی بلکل پرې څوک پوهېږي که نه پوهېږي تلاوت کوي ما ته به پرې رانږدې کېږي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او علمه بل روایت کې راځي څوک چاته قرآن ښه یې زده کوي دا بهترین انسان اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب الليل د چا سینو کې د قرآن الفاظ معنا پرتی او یا هغه خلک چې دا د شپې پاسې الله ته په سلګو سلګو جاري تهجد کوي وی دا زما امت کې بهترین مخلوق تلاوت کمال دی د قرآن شریف ډېر لوی اجر لري او ډېره لویه فایده لري او خدای زموږ امت کې داسې شخصیات پیدا کړي حضرت شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه به شپږ ګنټې کې قرآن شریف ختمو قرآن شریف ورته الله آسان کړو علماو پې فتوا وکړه د هغه خلاف وی ته شپږ ګنټې کې سي ختمې حضور پاک د درې ورځو نه کم ختم منع کړی د حدیث ټوله ذخیره چې ولټوې صرف یو صحابي ته د درې ورځو د ختم اجازت کړی بل چاته نه هم هغه ډېر بار بار وی حضرت زه لوستی شم تیز لوستی شم وی درې ورځو نظر به نه کړي نو خلک حضور پاک د درې ورځو نه کم صحابي منع کړی دی او ته شپږ ګنټې کې ختمې هغه وی دا ګز او دا میده راشئ تاسو قرآن شریفونه راوالئ غوږ کښېږدئ زه تلاوت کوم که مې ته ختم که ټیک که نه نو ستاسو خبره دی علما ورته قرآن شریفونه چاته یاد نو راواغېسته
او حافظان ورته غوږ کېښود او د مازدیګر د مانځه نه یې شروع کړه الحمدلله رب العالمین. د ماښام بانګ یې نه وویلې چې قرآن شریف یې ورناسته ورته هلکه دا څنګه دا بعضې نیکانو خلکو له خدای پاک یو عزت ورکړي کرامت. طوی الزمان و طوی المکان ځان له باب دی. خدای پاک بعض انسان ته زمانه را نږدې کړي په لږ وخت کې دې ډېر کار ویل لکه حضور پاک مبارک چې معراج کړه څونه سیل یې وکړه د الله ملاقات جنتونه دوزخونه بیت المقدس کې په لارې منځونه کړي ځای په ځای او چې واپس راغی دا څونه ټیم دا د کلونو مزل و چې واپس راغی څونه ټیم چې کله وته نو هغه دروازه چې سړی کولو کې پخوا به کړو والا زنځیر والا قیده به تیر به دې راوغورځاو نو دروازه یې کوله وکړه نو هغه زنځیر والا قیده چې واپس راغی زنځیر هغسې لقیدلی او درېدلی نو او بستره هغسې ګرمه وه چې سیند ته پاڅېده. ښه جناب نو شپږ ګنټې کې به حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په رمضان کې یو خو به یې په تراوو کې ختم کو 10 شپږ او یو به بیا د تراوو نه پس 2 رکعاته نفل کول په 2 رکعاتو نفلو کې به یې 2 ځله قرآن شریف خلاصوم یو ځل په یو رکعت کې بل نو خلک په دې سوال کوي دا ولې هلکه ولې بچیا ته د څه نه خبرې ستا دغه سترګې نشته دغه نظر او طاقت دې نشته نو ځکه تا ته پته نه لګي دا رونو نه حضور پاک هغه صحابي منه که قاعده وه قانون دا دی چې داسې مه کوه که عام اجازت وي نو بیا به خلکو زر زر لوسته او حرفونه به یې خوړل نه زر زر لولې تا ته تکلیف هم دی کړاو هم دی د نور عبادت ته به هم پیوځي نور هم عبادت پکار دی د ښځې حق دی د بچو حقونه دي هغه دې تلف کېږي د دنیا کار روزګار دی چې ته 3 ورځې کې نظر ختمې دا ټول هر څه دره پاتې کېږي داسې مه کوه لیکن که یو سړي له خدای کرامت ورکړه او بزرګي ورکړه او هغه د دغه ټولو کارونو سره زر لوستیم شي نو زه مننه نه حضرت عثمان رضی الله عنه مولانا عبدالحی صاحب لیکلی دي حضرت عثمان رضی الله عنه بیت الله کې دننه په 2 رکعاتو کې 2 ځله قرآن شریف ختم کوي لیکن قرآن شریف ته یو قاري صاحب وایي درته او یو صورت رحمان درته شرک راته وایي څوک پرې تنګېږي نه خدای دې موږ تاسو جنت ته بوتلي جنتیان چې جنت ته لاړ شي الله به هر قسمه نعمتونه ورکړي کم از کم د یو جنتي به 2 یا ښځې کم از کم طاقت به خدای د ډېرو ورکړي او د دنیا دا ښځه به مې ما درس کې یو ځل ترجمه کې خبرو کې یو مفتدي مې وی ښه د دنیا دا به مې مې ولې دا به ني وی دې بلاګانو نه بالته هم نه خلاصېږو مې دا بالته بلاګانې ني دلته دې هم خدمت کوي که نه بلاګانې ني دا بالته د جنتیانو د ښځو سردار د هر جنتي په کور کې 4 ولې به بیږي یو د خشته او اعلی شاتو سوچه او یو د اعلی سوچه پیو یو د خشته اوبو او یو د شرابو خو د جنت شرابو کې نشه بني او سرخوږي بني د خوند دپاره به خلک استعمالوي یو صحابي تپوس وکړه حضرت دنیا کې خو په وله کې خټه وي او په وله کې کاڼي وي د جنت په ولو کې خټه کاڼي شته او د جنت د ولو کاڼي به یاقوت زمرد هیرې لال مرجان وي او چې کومه خټه ده هغه به عنبر او مشکي وی جنت کې 12 شته وی او 12 شته خو به زعفراني یو بل صحابي تپوس کوي ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون چې څه دې زر غواړي هغه به درته پکې میلاویږي او چې څه غواړې هغه درته الله درکوي نو طالبان نوم نه تپوس کړي د افغانستان طالبان اکثر نسوار ډېر کوي هلکه په جنت کې به وي نسواري که به ني ځکه ما تشتهي چې څه غواړې هغه میلاویږي نسواري وي ما له خو د نسوارو برغې پکار او هغه مشوید پکار دی هغه دبدبونې چې نسوار پرې جوړېږي دا وایي که به ني اوس به څه کې جناب دا به ني ته چې وایې څه دې زړه غواړي نو بعضې څیزونو ته د انسان خواهش به نه لري نسوار د چا شوق به دې پلیتو څیزونو ته نه لري زما ډېر بدي شي نسوار که تاسو څوک نسوار کوئ مه کوئ ښه
په دې خوله ذکر کوې درود وایې نو نسوار پکې ولې اچوې او که وایې چې دم راته وښایه دم به درته وښیي د خدای م ترې زر واړئ که څوک وایي چې دم زه وبه یې ښیم درته د نسوارو د پرېښودو دم دا دی چې د چرګې سوټې ته وګوره نسوار چې د خولې نه وغورځي خو د چرګې سوټې وایي کې څه فرق بس دغې ته وګوره او زما د خوله کې دقه شی پروت دی چې خدای نه وواتم داسې جوړېږي نو خدای به درته زر واغی زمونږ بعضې علما وایي دا مباحه دي زه وایم حیران یم دې ته چې ولې ورته مباحه وایې اسراف دی بلا پیسې پې لګي بې ضرورته نمبر 1 نمبر 2 غاښونه د خرابۍ څخه کوي حضور پاک وایي مسواک مګه بار بار دومره نبی علیه السلام د نسوارو تاکید کړی دی چې د حد نه دی د مسواک د مسواک ډېر بې تاکید یې کړی دی چې مسواک مګې او ته د هغې ضد په خوله کې اچې مسواک غاښونه صفا کوي او نسوار چې وي دا غاښونه ګنده کوي بل نسوار تیریږي معدې لم تاوان ورکوي بل پکې څه دي اجزیه وګوره دا خو معجون مرکب دی ته ځه وګوره اجزیه څه دي اجزیه تماکو دي ګوره د نشې والا اجزیه بل څه شی دي ایره د خاوره هغه خوړل ګناه د حرام دی دې ورسره تېرېږي څوک پکې لا بادام او غذا نه چې معده خو داسې شو لکه چې خر د پاسه د سرو زرو کالي ور بار کړل خر د سرو زرو په کالو خشته کېږي څه چې ته په نسوارو کې بادام اچې او غذان پکې غاښونه څښا کوي او نسواري نه ځان ساته ګوره که ستا مخکې پرنجه وکړه جامې درته ټولې لري څه شی نه دی سګرټ نسوار چیلم صحت دپاره مضر څیزونه دي دې نه هم خدای ساته په دغه جبه هم خدای د الله او د رسول ذکر نصیب کا او شوق بن راځي جنت کې ردي سیزم جامې به څنګه خشته د ریخمو جامې درځي ټیلر ماسټر شته که نشته هلته د انارو د بوټو شان بوټې به انار به ترې راوشو کوي په میان د عماد کې د ریخمو جامه به ترې راوځي د ټولو خلکو یو کچ به میوه چې راوشو کې نه پې دوړه شته نه ګرد نه چړې چاکو ته حاجت شته فورا به بله زرغونه شي لوږه تنده پکې نشته نو بیا د ډوډۍ او د اوبو څه فایده دا ډوډۍ اوبه به خلک د خوند دپاره استعمالوي لکه بعض یو سړی موړي او د خوند دپاره میوه خوري یا یو سړی تږي نه او د خوند دپاره مشروبات څکي هلته به د لذت دپاره او میلمه به د چې جنتیان به د چا میلمه وي نزولا من غفور الرحیم د الله میلمانه به وي خدای دې زموږ نصیب نو خدای پاک به دا جنتیان یو میدان کې راغونډې کې بنئ ورته به وایي جنتیانو څنګه یې خوشحاله یې که نه الله ډېر زیات خوشحاله یې څه نعمت پاتې شته چې درته نه دی میلاو نه الله هر څه میلاو شو وی نه یو نعمت پاتې الله هغه به سي نو پروردګار به ورته خپل دیدار وکړي الله یې زموږ نصیب او هېواد کې 1000 کاله دي بلکې 1000 کاله د 1000 کالو خوشحالۍ به د الله د یو سکند په دیدار د خلکو نه هېرېږي وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره بیا به یې څه موده په سره یو ځای کې جنتیانو څه نعمت شته کې پاتې نه الله ستا دیدار هغه هم نصیب کېږي معتزله ګورې دا هم نه مني نو الله به ورته یې غوږ کېږدی نو الله به په خپل سال لایقه د قرآن شریف تلاوت به ته شروع کړي د دې نه مخکې چې جنتیانو څومره خوشحالۍ په جنت کې دي ټولې به دې هېرېږي نو که د قرآن شریف په تلاوت کې خوند وي نه وي نو الله به د یو نعمت په حیثیت په جنتیانو دا تلاوت نه کوي او ورونو قرآن شریف خو زموږ امت لپاره نازل دی داسې ده که نه او د حضرت آدم علیه السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام امت لپاره نه دی او د آدم علیه السلام نه قیامته پورې چې څونه امت دی څونه مخلوق جنتیان ټولو ته به الله وویل نو زه پکې یو ټکې د ځانه ویم زه یم که الله بیا د صورت رحمان تلاوت کوو چې څونه خوند به کوي خدای پاک یې زموږ نصیب نو تلاوت یې یو حق دی کوی حفظ یې بل حق دی یاد یې کړې عمل یې بل حق دی چې عمل پې وکړې الله دې پې زموږ عمل نصیب کړي السارق والسارقة فقطعوا أيديهما غل سړي او غلې ښځې د لاس پرې کړې په دې عمل شته ولکم فی القصاص حیات یا اولي الالباب قصاص باندې عمل شته نظام د قرآن شریف دا یو حق دی خدای زموږ په وطن کې د قرآن او سنت نظام راول زموږ مجلس ته قرآن شریف ته ډېر د برکت مجلس قرآن شریف کې الله هذا کتاب دا کتاب انزلناه موږ نازل کړی دی مبارک د ډېر لوی برکت کتاب برکتونه درته مو فتبعوه د قرآن شریف اتباع وکړئ اتباع لازم راځي چې عمل وکړئ عمل اتباع کو او عمل ان راځي چې علم مې وکړه
او الا به عمل لازم کې تلاوت یو